السلام علیکم. د یوې پیغلې او ښایسته جینۍ د خولې کیسه ده. ډېره ښایسته او له عبرت ډکه کیسه ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ پښتو سټار ټي وي یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. دغه پیغله او ښایسته جینۍ وایي چې 14 کلنه وم چې مکتب یا سکول مې لوستلو او هره ورځ به مکتب ته تلم. خو دا چې مکتب مې له کور څخه ډېر لرې و نو پلار به مې په موټر کې تر مکتبه رسولم. خو یوه ورځ مې پلار موټر چیرې بولی و. پر خپل وخت کور ته رانغلو تر څو له ما سره سکول ته لاړ شي. جینۍ وایي پلار لپاره مې ډېر انتظار وکړ خو په خپل وخت راونه رسېده. نو زه هم مجبوره شوم چې د خپل کوچني ورور سره د موټرانو تر ځایه لاړه شم او له هغه ځایه په پردي موټر یعنې د کرایې په موټر کې کینم تر څو ځان مکتب ته ورسوم. جینۍ وایي همغه وه چې ورور مې راته مخکې او زه ورپسې شاته شوم. د لږ ښه مزل وروسته یو موټر زموږ د مخې تیر شو خو موټر د لږ مزل وروسته په خپل ځای کې ودرېد. جینۍ وایي ما نور په موټر پسې ونه کتل او په خپله مخه روانه شوم تر دې چې تر پاخه سړک ورسېدو چېرته چې موټران تېرېدل او راتېرېدل. جینۍ وایي نور مې نو کوچنی ورور واپس کور ته رخصت کړ او زه همدلته د موټر په تمه کېناستم تر څو موټر راته راشي. خو اکثره موټران او ګاډي به چې تلل د خلکو به ډک و او زما لپاره به د کېناستو ځای نه و پکې. جینۍ وایي له ډېر ځنډ وروسته بیا هغه موټر تر سترګو شو چې یو ځل مخکې راباندې راغلی و او دا ځل مې د یو ځوان پر ځای په موټر کې 2 ځوانان ولیدل چې یو موټر ته ناست و او بل ورسره په مخ ته سیټ کې ناست و. جینۍ وایي موټر چې تر ما راورسېده نو ودرېده او راباندې غږ یې کړ سکول ته ځې؟ جینۍ وایي خدای شته خوند یې رانه کړ چې ورسره لاړه شم. خو دا چې د ښوونځي ناوخته کېدی نو زه هم مجبوره وم او سمدستي مې ډرایور ته غږ کړ هو سکول ته ځم. ډرایور راته وویل راځه موږ هم روان یو. جینۍ وایي زه چې موټر ته وختم نو سوچ مې شو چې دواړه ځوانان په خپلو کې سره مسکي شول. د دوی دغه مسکا مې په زړه ویره نوره هم زیاته کړه. خو که هر څه وو ډرایور موټر روان کړ. یو ځل مې په لاس کې خپل کوچني ساعت ته وکتل. ګورم چې د مکتب وخت مې صرف 15 منټه پاتې دي او د موټر مزل ته مې هم چې کتل نو ورو روان او داسې نه ښکارېده چې موټر به په خپل وخت مکتب ته ورسیږي. نو ما هم حوصله تنګه شوه او په ډرایور مې غږ کړ ماما په ما باندې ناوخته دی د موټر سپیډ دې لږ تیز کړه. ډرایور په اوچت غږ راته وویل په غوسه کېږه مه جینۍ زموږ هم بیړه ده چې وختي ورسیږو. جینۍ وایي د لنډ مزل وروسته مې وکتل چې ډرایور یو دوکان مخ ته خپل موټر ودرولو او ما ته یې وویل یو شي به صبر دوکاندار نه څه شی رااخلم. همغه وه چې د ډرایور سره په مخ کې سیټ کې ناست بل ځوان د موټر دروازه خلاصه کړه او دوکان ته ورداخل شو. جینۍ وایي یو ځل خو مې سوچ وکړ چې له موټر څخه په همدې ځای کې کوزه شم او واپس خپل کور ته لاړه شم. زه په همدې سوچ کې وم چې د موټر دروازه مې خلاصه شوه. ګورم چې هغه ځوان دا ځل د مخکې سیټ پر ځای شاته له ما سره په سیټ کې کېناسته. جینۍ وایي موټر دا ځل په بیړه روان شو او مزل یې هم تیز و. هغه ځوان چې له ما سره په څنګ کې ناست و سر یې ټیټ نیولی و او غلی و. ما به هم کله ځوان ته کتل او کله به مې لاره کته چې څومره پاتې شو. جینۍ وایي له څه مزله وروسته ډرایور سندره هم په موټر کې چلان کړه. د لږ غږېدو وروسته یې د سندرې اواز تیز کړ خو چې پام مې شو ډرایور په بیړې سره د موټر لار د سکول د روډ څخه بدله کړه او په خامه کوڅه یې ورخوشی کړ. په دې وخت کې ما غوښتل چې چیغې کړم او د موټر دروازه خلاصه کړم خو څنګ کې راسره ناست ځوان مې لاسونه ونیول او په غېږ کې یې ټینګ کړم. ما ډېر کوشش وکړ چې ځان ترې خلاص کړم خو د ځوانو زور ډېر و. موټر به کله په یوه کوڅه او کله په بله کوڅه په ډېرې تیزۍ سره ورتلو. دا چې موټر د کورونو په منځ کې روان و نو فکر مې وکړ چې چیغې وکړه کیدای شي کلیوال را خبر شي او د دې ظالمانو له منګلو مې خلاصه کړي. ځوان مې په سره تومانچه ونیوه او ویې ویل که دا ځل دې کوم حرکت وکړ نو وژنم دې. نور نو زما هم وس نه و بس موټر ته مې کتل چې د کورونو د منځ څخه تېرېده او په یوه کوچني او تنګه لار ور برابر شو. شاوخوا یې کروندې وې. د لارې په اوږدو کې څو ځله ډرایور ته زنګونه هم راغلل. کله به یې پسې بند کړ او کله به یې هم 1-2 خبرې ورسره وکړې. په دې وخت کې هم چې موټر ډېر په تیزۍ سره د ډرایور لخوا روان شوی و نو ډرایور ته یو څو زنګونه راغلل خو ډرایور یې پورته کولو ته نه ولایه او د موټر په ځغلولو مصروف و. راسره ناست ځوان هم چې ډېرې زارۍ مې ورته وکړې تر څو خوشې مې کړي خو هېڅ یې راسره ونه منل او همدا به ویل که بله خبره دې وکړ نو وژنم دې. په همدې خبرو کې وو چې ناڅاپه موږ د یوه کور مخې ته ودرېدو. اول ډرایور کوز شو د کور کوچنۍ دروازه پسې یو کلپ هم ځوړند و او دروازه یې خلاصه کړه.
ورپسې بل ملګري ته راغږ کړ چې راځه جنۍ هم راکوزه کړه. ځوان راته وویل دروازه خلاصه کړه او کوزېږم. زړه مې درزېده چې اوس به څه کېږي، خو له موټر کوزه شوم. ځوان هم ما پسې راښکته شو او ویې ویل کور ته دننه شه. کور ته چې دننه شوم هغه بل ډرایور تیار راته ولاړ و او راته ویې ویل ما پسې راځه. ډرایور پسې نیغه روانه شوم. د کور په کونج کې ډرایور یوې کوچنۍ کوټې ته ودرېده. دروازه یې خلاصه کړه او ورداخل شو. ما ته یې وویل ته هم راځه کوټې ته. ما چې کوټه ولیده نو حیرانه شوم چې دا کور څومره زوړ دی او دا کوټه څومره ښایسته ده. په کوټه کې راته ډېر قیمتي کټونه، میزونه او داسې نور شیان ښکاره شول. ډرایور راته وویل راځه کټ ته راجګه شه، لږ ساعت تېروو. خو ما انکار وکړ او ومې ویل چې نه زه همدلته په ځمکه کښېنم. خو ډرایور له قیمتي او ښایسته کټ څخه راکوز شو او زه یې له لاسه ونیوم. جنۍ وایي په دې وخت کې زه ډرایور کټ ته پورته کړم او په دې وخت کې مې بیا هم ډرایور ته ډېرې زارۍ وکړې تر څو ما خپل کور ته بوځي، خو له ما سره یې هېڅ نه منل. ډرایور راته وویل مه خفه کېږه، لږ ساعت تېروو او بیا دې کور ته رسوم. جنۍ وایي څو شېبې وروسته ګورم چې هغه بل ځوان هم رادننه شو او د ځوان پسې وروسته یو بل کس هم و چې کوټې ته راغلو. هغه بل کس ته مې چې فکر وکړ داسې راته وبرېښېده لکه هغه دوکاندار چې په لاره کې موټر ورته ودرولی و. جنۍ وایي دا بل ځوان مې هم په څنګ کې راسره کېناستلو. 3 واړه په خپلو کې سره وغږېدل. هغه 2 کسان واپس د کوټې څخه ووتل او دروازه یې بنده کړه، خو ډرایور راسره کوټه کې پاتې شو. جنۍ وایي ډرایور راڅخه د بد کار غوښتنه وکړه، خو ما ورته وویل زه پاکه نجلۍ یم ما پرېږدئ. خو چې هر څه مې وویل ډرایور د خپلې غوښتنې څخه تېر نه شو او له ما څخه یې خپل جنسي خواهش پوره کړ. څه یې چې خوښه وه هغه یې راسره وکړل. جنۍ وایي د دې غلط کار وروسته چې له ما سره دغه کس وکړ ډرایور ته بیا زنګ راغلو. دا ځل د زنګ اوچت کړ او د هلو روغ جوړ وروسته ډرایور همداسې خپل موبایل ته غوږ شو. یو څه وارخطا معلومېده. له لږ ځنډ وروسته ډرایور موبایل بند کړ. ډېر خفه معلومېده. جنۍ وایي په دې وخت کې دروازه وټکېده. ډرایور د کوټې دروازه ورته خلاصه کړه او ګورم چې هغه دوکاندار کوټې ته داخل شو. ډرایور ته یې وویل کار دې خلاص شو؟ ده ورته وویل هو تاسو څوک راوستلي ده؟ دوکاندار ورته وویل موږ هم یوه د سکول جینۍ راوستلې ده او ما هم کار ورسره وکړ او 3 نورو ملګرو هم، خو نومونه یې ورته وانخیستل. ډرایور د دې خبرو په اورېدو سمدستي د کوټې څخه بهر شو. ما هم ورپسې کتل. ګورم چې ډرایور په یوې بلې کوټې ورداخل شو. له څه وخت وروسته په کوټه کې یو څه شور هم جوړ شو. جنۍ وایي ومې کتل چې هغه ځوانان په خپلو کې سره په جنګ شول او د کوټې څخه یوه بله جنۍ راووته. خو چې ومې لیده هغه زما د سکول ټولګیواله وه. زما په لیدو حیرانه شوه او راته ویې ویل ته څه کوې دلته؟ ما ورته وویل د څه لپاره چې ته راوستل شوې د همدغه کار لپاره زه هم. جنۍ وایي هغې بلې جنۍ ما ته وویل ته کوم یو راوستي او کله راغلی یې؟ ما ورته وویل لږ مخکې راوستم زه هم، او اوس چې د کوټې څخه درغلو دغه ډرایور زه دغه راوستلی یم. هغه حیرانه شوه او راته ویې ویل دا خو زما ورور دی. نو درنو دوستانو په دې کیسه کې ډېر غټ حقیقتونه پراته وو او ډېر څه ورڅخه زده کېږي. که تاسو سوچ کړی وي یو ډرایور د یو بل چا لور او خور ته په بده سترګه وکتل او د هغې عزت ته یې ضربه ورسوله، خو په همدې ورځ او همدې شېبه د ده سره په څنګ کې کوټه کې د ده د خور سره همداسې بد چلند وشو د خپلو ملګرو لخوا یې، او د دې پر ځای ورسره 4 ملګرو بد چلند وکړ. نو ګرانو دوستانو که موږ د بل چا خور او لور ته په بده سترګه وګورو او عزت ته یې نقصان ورسوو نو حتما به یوه ورځ له موږ سره هم همداسې کیږي. نو ښه دا ده چې د بل مسلمان او ګاونډي عزت ته په درنه سترګه وګورو او داسې چلند ورسره وکړو لکه د خپلې کورنۍ غړي. نو ګرانو دوستانو خدای دې وکړي چې کیسه مو خوښه شوې وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. په آخر کې یو ځل بیا هم هیله درڅخه کوم چې زموږ یوټیوب چینل همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ تر څو د ښایسته کیسو، اسلامي او طبي معلوماتو، جالبو معلوماتو، پر وخت خبرونو او نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته پر وخت ورسیږي.